بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین حکیار، تاسو ګورئ ډاکټر ایس جے حکیار چینل. په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله پنځم پارت د ریسک مینجمنټ ته داخلیږو. همدارقم نورم ډیپ وایو چې ریسک مینجمنټ سره نور کم تړاو لري، کم پوینټونو ته باید تاسو توجه وکړئ او هغه څخه په استفادې تاسو خپل ځان پروفیټیبل کړئ. راځئ چې خپله ویډیو سټارټ کړو. ښه، په دې لیکچر کې موږ وایو د لاټ سایز باره کې. لاټ سایز باره کې ان شاء الله ټول پوهیږئ لاټ سایز څه شي ته وایي. زه بیا هم لږ لږ تعریف کوم درته. لاټ سایز موږ تیرو ویډیوګانو کې چا چې څوک چې نه پوهیږي تیرو ویډیوګانې ډیپ کتلی شئ. لاټ سایز باره کې ما بیسکس ټول ویلي دي. ښه، لاټ سایز بیا هم زه د لږ تعریف کوم. لاټ سایز څه شی دی؟ لاټ سایز د سودا کولو دپاره یو قیمت دی. لنډه سودا کول یو قیمت مطلب څنګه؟ مثال یو سودا کوو، موږ غواړو چې دا غټه سودا وکړو، وړه سودا وکړو. موږ مطلب زموږ سره پیسې څومره اکاونټ کې پرتې دي، د پیسو څومره حساب سره موږ سودا غټه وکړو شو، یا د هغې په حساب څومره سودا غټه ده، څومره سودا وړه ده. لاټ سایز یو قیمت دی چې څنګه مثال اوس یو شی موږ غواړو، هغې دپاره 100 روپۍ موږ ورکوو، ساده روپۍ موږ ورکوو. یو مثال یو ساعت الو، مثال یو دا جاکټ الو، دا شی نه مثال چالو، مثال دې لپاره مثال ورکو یو 15000 روپۍ یا 6000 روپۍ یا 2000 روپۍ دا ورکو. دا قیمت موږ نغدي سي ورکو، دا جنس موږ ترلاسه کوو. نو په فورکس مارکیټ کې، سټاک مارکیټ کې د هغې لپاره چې دی موږ سره لاټ سایز دي. صحیح ده؟ لاټ سایز موږ سره څو دانې لاټ سایز دي؟ سره بل ته زر زر ولیکم درته. لاټ سایز موږ سره دی لاټ سایز. صحیح شو. لاټ سایز موږ سره چې دی سټانډرډ لاټ سایز دی. سټانډرډ ال اس په ولیکم لاټ سایز. صحیح شو. سټانډرډ لاټ سایز شو. سټانډرډ لاټ سایز څو دی موږ سره؟ سټانډرډ لاټ سایز موږ سره دی 1.00 بلکې 3 صفره هم راتلی شي، نارملی 2 صفره. بل چې دی موږ سره مینی لاټ سایز دی. لاټ سایز هغه موږ سره څو دی؟ 0.1. صحیح شو. بل موږ سره مایکرو لاټ سایز دی. ال زیډ بکو دلته ما ال زیډ کم. دا موږ سره څو دی؟ 0.01 دی. صحیح شو. بل موږ سره ناینو دی. نو ناینو لاټ سایز چې دی خو تیرو ویډیوګانو کې ما ویلي ناینو لاټ سایز ځکه مهم ولې نه دی، خو دومره نن سبا بروکرو کې نشته دی، دا فضول هم دی، فایده مند نه دی، نو ځکه یې ایسته کړی. دا به تاسو تیرو ویډیوګانو کې ګورئ، ولې ضرور دی، ولې شی نه دی، تیرو ویډیوګانې وګورئ، هغې باندې پوهېږئ. صحیح شو. پلی لیسټو کې بیسک ویډیوګانې وګورئ، اولنی او دویم پلی لیسټ کې انشاءالله پیدا کېږي. 0.001. نو دا لاټ سایز ډولونه دي، دا سره بیسک مې درته وویلي. ښه، اوس راځو دغه کم لاټ سایز چې موږ اوس وویلې. سټانډرډ لاټ سایز. صحیح شو. مینی لاټ سایز، مایکرو لاټ سایز. مایکرو مینی لاټ سایز نوم ګډوډ مخې شاته دی، خو ځکه پروا نه کوي. مایکرو لاټ سایز او راځو بل چې دی بل موږ سره ناینو لاټ سایز دی. صحیح شو. دغه لاټ سایزونه چې دي دغه په حساب موږ سره په پیسو باندې هماغه رقم تاثیر لري. تاثیر څنګه لري؟ تاثیر دا رقم لري چې مثال اوس موږ یو سودا کوو، مثال زموږ اکاونټ کې پیسو ته اول ګورو. زموږ اکاونټ کې دی مثال دغه بخښنې سره دا اصل کې مایکرو دی، پروا نه کوي نوم خو باسي مایکرو دی، او دا چې دی مینی. سټانډرډ، مایکرو، مینی او ناینو لاټ سایز. صحیح شو. ښه، دا چې شو موږ سره دا لاټ سایز شو. دا لاټ سایز موږ اوس ولګوو. مثال اوس یو سودا موږ سره اکاونټ دی، $100 اکاونټ دی، موږ سره اکاونټ دی مثال د $1000 اکاونټ دی. $100 دی، $1000 اکاونټ دی. د $1000 اکاونټ دپاره
موږ باید د ریسک مینجمنټ په حساب سره دلته څومره لاټ سایز پورې ولګو. $0 دپاره موږ لاټ سایز باید ولګو چې ډیر شي میکسیمم لاټ سایز باید موږ ولګو 0.50. دا ډیر های لاټ سایز دی. صحیح شو. د دې $0 کې اکاونټ چې سره صحیح ده. بل خبره باید ته دا باندې باید ته پوه شې چې مثال په 0.50 کې زمونږ 100 پیپا خو انشاءالله پیژنې همدغه چې مثال دغه نمبر چې کوم دی نه چې څومره ښکته او بره ځي دغه نمبر اضافه کېږي. هر یو نمبر چې اضافه کېږي یو پیپ وایي. نو څومره چې اضافه کېږي هغومره پیپ په حساب دی. دا خو ګولډ دی نو ګولډ کې دا د اشاریې نه خوا پیپ دومره معنا نه ورکوي. اشاریې نه چپ لاسه چې کوم پیپونه دي دغه خاص رول لري. صحیح ده. نو دې لپاره چې کوم پیپونه موږ کالکولیټ کوو نو دا د سټانډرډ د لاټ سایز په حساب باندې کالکولیټ. دا ریسک مینجمنټ ګوره مهمه بخش دا دی چې دلته موږ کله لاټ سایز کوو لاټ سایز نه پس پیپونه کالکولیټ کوو نو دا پیپونه کالکولیشن او د لاټ سایز منظم لګول دا د ریسک مینجمنټ یو مهمه برخه ده. ان شاء الله په دې لاټ سایز باندې ما خبرې کړې په هغه باندې پوهه دا هغه پوهه ان شاء الله په دې لیکچر کې پوهیږي. خو دې لیکچر کې زه لږ نور هم ډیپ یم او مهم پوینټونه نور ریکور کوم تر څو نور هم صحیح پوه شئ. لږ ایکسپلینیشن کوم. دلته تاسو ګورئ زه به ته یو رینج درته جوړ کړم چې تر څو تاسو دغه لږ کنفیوژن کلیر وي. د $10 نه واله تر $10 پورې یا 5 لږ به وړوکی اماونټ ونیسو $200 پورې. صحیح شو. دې دپاره ښه لاټ سایز شی دی. ښه لاټ سایز دغه ښه لاټ سایز موږ سره د دې دپاره چې دی د 0.01 نه واله تر څو پورې 0.10 والی شو. نو دا زموږ دپاره یو لیمیټډ لاټ سایز دی. ریسک مینجمنټ زموږ سټریټجي هم دا صحیح شو. بل چې دی چا سره چې پیسې اکاونټ کې د 300 نه واله یا 200 به ونیسو 200 نه واله تر $700 پورې چا سره اکاونټ کې نو هغه چې کوي هغه د دې په حساب سره ټریډ لګوي. لاټ سایز څومره استعمالولی شي؟ لاټ سایز چې دی 0.10 نه واله تر 0.0 پورې چې دی نو 0.40 پورې. صحیح ده. دا ټول احتیاطي لاټ سایزونه دي. صحیح ده. دا ټول احتیاطي لاټ سایزونه دي. بیا د 200 تر چا اکاونټ مثالي 1500 پورې 1500 پورې وي نو $1500 پورې چې اکاونټ وي هغه باید څه وکړي لاټ سایز ورکړي دا 0.0 تر 0.80 پورې ورکوي شي. صحیح ده. دې پورې خپل لاټ سایز یوز کولی شي. او چا چې بیا اکاونټ د 1500 نمبر او اکاونټ یې مثال دغې پورې تر $50,000 پورې لږ به غټ اماونټ پورې لاړ شو نو دلته موږ سره لاټ سایز باید څونه پورې کار شي د 0.0 د 80 نه ونیسه تر 0.90 دینه جګ نه ځو. صحیح ده. او بیا که چیرې 10,000 یې چا مثال د 50,000 نه واله یې چا اکاونټ وي 10,000 پورې نو هغه کولی شي چې خپل لاټ سایز کار کړي 0.0 کولی شي چې خپل اکاونټ کې کار کړي 0.90 نه واله تر 100 پورې 1 سټانډرډ لاټ سایز پورې. صحیح ده. او که دې نمبر نو بس بیا سټانډرډ لاټ سایز نه ډېر نشي جګولی. سټانډرډ کې بس دې نمبر یې سټانډرډ لاټ سایز همدا یو پورې صحیح دی. څومره چې پر اکاونټ یې نو بیا هغه یو په ځای 2 لیکه 2 نه خو بیا بیخي جګول نه دي پکار. څومره چې غټ اکاونټ یې صحیح شو 2 نه ځکه هماغومره ریسک روز جګېږي. ښه بله دې کې مهمه خبرې ته فکر وي چې کله تاسو دا لاټ سایز لګوئ
دلته چې ما کوم لیکلي تر دې پورې دا ټول صحیح دي، پروا نه کوي. صحیح شو، دا ټول بالکل صحیح دي. خو خبره چې ده، خبره دا ده چې تاسو چې کوم د لارج سایز لګوئ، دا لږ خو کم تاسو کوم د لارج سایز دلته لګوئ، د لارج سایز چې دی تاسو نارملی دا کوم لارج سایز طریقه چې مارزو خو دا دام ریسک منیجمنت مهمه حصہ ده. لارج سایز تاسو څومره مثال اماونټ مثال پیسې ستا 1500 ډالر دي 0.0 خو پورې پکې لګوي شي. دې مطلب دا نه دی 0.80 پورې پکې لګوي شي. دې مطلب دا نه دی چې ته اتمن دا ولګي. دا د څه مطلب دی چې ته کله سوداګانې کې د لس سوداګانو باندې دا لارج سایز تقسیم نه پس به ته سوداګانې پې کولای شي. صحیح ده؟ مثال اتیا پر لس تقسیم کا مثال راځي او راځي ما په خیال 0.0 راځي که دا رقم 0.0 راځي نو دا رقم تاسو تقسیم به کی دا پرسنټیج په ماغه پیسو باندې ماغه دغه باندې سوداګانو باندې او ماغه سی به ته ټریډونه کې د څه به ته ریسک مینجمنت باندې سوي او بچ به. صحیح ده؟ نو دا خو معلومه ده. نور خو ان شاء الله لارج سایز باندې ټول پوهیږئ چې لارج سایز مثال اوس یو سټانډرډ لارج سایز چې موږ ولګو که یو پیپ مارکیټ برخکته شي زموږ $10 ګټه او تاوان راکوي. $10 په یو سټانډرډ کې. سټانډرډ لارج سایز کم یو سټانډرډ لارج سایز موږ سره دا یو دی. صحیح ده؟ سټانډرډ لارج سایز کم یو دی دا ولنه. بیا که چیرې مایکرو لارج سایز کیدو نو که چیرې مایکرو لارج سایز موږ کار کړی 0.1 او نو هغه بیا موږ که چیرې اکاونټ زمونږ ټریډ یو لس په برخه کده شي نو $1 ګټه تاوان نه کوي. که چیرې مینی لارج سایز وي نو هغه بیا 0.01 لارج سایز دی نو هغه که چیرې 100 په برخه کده شي نو موږ ته بیا $1 ګټه تاوان راکوي. صحیح ده؟ دا د کرنسی په حساب مې ویلي. خو د دغه کې چې دی په سره زرو کې نو سره زرو کې بیا هغه چې دغه پیپونه سټانډرډ لارج سایز کې به دی کې دا یو پیپ چې کوم یو پیپ دی د دې پیپونو یو پیپ کته وبره شي نو دا هم ډایرکټ $10 ګټه تاوان ورکوي. او همدغه رقم که چیرې سټانډرډ لارج سایز دغه مایکرو ولګو نو که چیرې بیا دلته موږ سره یو تر 15 کلاس پیپ پورې فرق وکړي نو هغه هم بیا $1 دلته راځي. او که چیرې مینی لارج سایز هم لګولی وي نو د سرو زرو په حساب سره دلته موږ سره یو لس دلته هم دغه د مایکرو په شان دی مینی دی نو دلته بیا موږ سره فرق کوي. بعض وخت کې کچېرې دې بیا سپریډونه ډېر ښکته اوبه راوي نو سپریډ په حساب هم دلته موږ سره دې لارج سایز کې لږ تفاوت راځي. صحیح ده؟ نو تاسو څه کولی شئ دغه منیجمنت چې دی دغه لارج سایز تاسو ثابت کارولی شئ دا به تقسیم کوي په خپلو پیسو او هغې نه پس به دا شی کوي تاسو په خپل ټریډینګ کې به استعمالوئ. صحیح ده انشاءالله؟ نو لارج سایز یا ریسک ریوارډ ریشو چې کومه ده هغه باید تاسو دغه لیول سره استفاده کوئ. صحیح ده که نو عموما سره بل خبره درته وکم چې تاسو کلم په مثال اوس اکاونټ تاسو $10 دی د $10 په هر ټریډ کې تاسو 1% چیک کوئ 1% تاسو ریسک خطر علی 1% خطر مطلب راځي $10 راځي. دا رقم که $10,000 اکاونټ نو 1% خطر مطلب $50 راځي. دا رقم $100 خطر دی 1% مطلب $1 راځي. صحیح شو؟ نو دا رقم تاسو د خپل دغه حساب سره د هر ټریډ په حساب سره یو نه والا تر 2-3% پورې تاسو خطر اغستی شي په هر سودا باندې. دا ریسک منیجمنت یو طریقه ده چې کله سودا کوئ نو هغې کې تاسو 1% نه والا 1% نه والا تر 2 پورې خو بالکل صحیح ده 2% پورې په هر ټریډ باندې خطر اغستی شي د خپل اکاونټ په حساب سره تاسو یو نه تر 2% پورې. کو ډېر دغه وئ ډېر مطلب په خپل سودا باوري وي نو 3% پورې تاسو خطر اغستی شئ. دې نه زیات نه په یو سودا باندې د 1 نه 2 یا 3% پورې خطر نه به زیاته خطر نه لري نه اجازه لري نه د قانون په حساب سره اجازه نه لري. نو تاسو خپل خوښه تاسو خپل اکاونټ سره څه کوئ. خو دغه طریقه مهمه ده دغه طریقه باندې لاړ شئ ان شاء الله پروفیټیبل به تاسو تمام شي تاسو به اکاونټ هم سیف تاسو به آینده کې یو خو پروفیټیبل ټریډر ثابت شي. صحیح ده ان شاء الله؟ نو دغه طریقه چې کومه وه دا د لارج سایز باره خبرې وي او د لارج سایز استعمال طریقه او همدا رقم د ریسک ریوارډ ریشو چې دا ریسک ریوارډ ریشو دا هم د 1.3% پورې تاسو خپل اکاونټ په هر سودا باندې هر یو سودا باندې دومره خطر اغستی شي. صحیح شو؟ نو دا موضوع چې دا
ان شاء الله چې په دې باندې مو سر خلاص شوی وي او کوم پوښتنه سره وي یا پوښتنه سره د ټریډینګ باره کې وي یا مطلب همدغه لیکچر باره کې وي یا تیرو لیکچرو باره کې وي نو تاسو کمنټ باکس کې میسج کولی شئ واتساپ نمبر باندې رابطه کولی شئ موږ کوشش دا چې تاسو پوښتنو ته زر جواب درکړو تاسو مشکل په اسانۍ او زر حل شي صحیح ده ان شاء الله نو بیا هم څه پوښتنه وي پوښتنه ازادانه تپوس کولی شئ پوښتنه کولی شئ بیا هم تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته